و یو د پاسه سل حرامیان چې مړه شي نو یو حشمت خان ته نه پیدا شي. اوس تاسو په خپل حساب وکئ چې زه څومره غټ حرامي یم. یار دشمن فلم. یار دشمن. فلمونه خو ضرور لګېدلي غټ فلمونه لګېدلي. نه دا پکې لږ ښه دی دی پکې لږ ښه دی. دا پکې ښه دی. دې کې د څوک وخت دی؟ دې کې جهانګیر. جهانګیر خو درې نور فلمونه هم دي. نه بس دې کې لږ کار ښه کړ. علوم می جهانگیر خان دی پکې دار باندې مې وش کوه تا دغه معلوم نیم نو پښتنو نه مې تپوس کوه وایي تاسو ته پته ده چې ویلنتوب د زما کار لکه وپټ ګزار لکه دمار. نن رالم نن لومبه د دې لمبر دی او چټول وګورو بیا به فیصله کوو. فیصله خو ورسو کې چې رقم هټ ته کم یو ناکام دی کم یو خدای کم یو خنه دی. خو دې فلم کې د ناکامۍ خبرې نشته. نشته نه جنا. لیکن نه دا به هټ کیږي. دې لمونږ د 15 کالو نظر ازو خو مونږ چته درشد ناکامي نه لیدل. عجب ګل سینیر اداکار دی اواز هم ښه دی او درون اواز دی او خو قد قامت که نه په قد لحاظ سره بډۍ لحاظ سره او ښه سټایل دغه دی. خو کرکټر کوي هم نه کرکټر وګوري بالکل بعد بیا فیصله کوي چې فلم کوم یا نه کوم. جی بیا زه 1990 نه 88 نه زه دغه فلمونه ګورم. دا زمونږ شریک کور دی دا سستا کور نه دی دا دلته به دیوال وال کېږي دیوال. دا کوم فلم ډای لګي راځه ته وخوره ته وای کنه کوم فلم ډای لګي دا یار دشمن. تا یار دشمن کتلی او پرم یو کتلو دا څه او کنه یار څنګه فلم دی دا څه فلم دی کنه ګل صاحب کې دا څه کار کړی جب ګل صاحب کنه ټول پښتانه نه خوشاله ساتلی. دا وکړو یار دشمن. یار دشمن دی وکړو څنګه فلم دی؟ ښه ګریټ فلم دی. ښه فلم دی. ډیر زبردست فلم دی. ډیر غټ بجټ لګي کم سے کم 70-80 لک روپے. فلم بالکل د ارباز خان فروز کړی فلم راغلی بدمعشي بدرنه فاتح هله کمزور راغلو دا ډیر زبردست فلم دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو مراد علی ګډلنګ ما د پرواز ټي وی لخوا او نن موجود ما په صابرینا سینما کې چرته چې د پښتو نوې فلم یار دشمن لګیدل دي. دا د یو غټ بجټ فلم دی د هدایتکار چې کوم دی ارباز صاحب دی په دې کې د پښتو د فلم انډسټری څومره چې سوپر سٹار دي تقریبا ټول په دې کې موجود دي. د پبلک نه به کمنټ سلو چې دا فلم څنګه دی خدای خنه دی فلم به کامیابیږي نه به کامیابیږي. زموږ یو ډېر ښه ملګری راغی دغه سره مې خبره اترې وکړو. بهرحال د پبلک نه به کمنټ سلو چې دا فلم څنګه کوم ګور په دې پښتو اختر کې په پښتو په سینما باندې سلور فلمونه لګېدلي دي. یار دشمن پیښور زما دی چرته خانه چرته فقیری او بندیوان نو ټول نه به کمنټ ټول سینماګانو باندې کوشش وکړو چې وګرځو د پبلک نه کمنټس واخلو چې کم فلم پکې خدای کم پکې خنه دی کم پکې سپر هټ دی کم پکې هټ دی کم پکې ناکام دی. نو دا پروګرام زموږ سره وګورئ. کوم ځای نه راغلی؟ جهانگیرینا. جهانگیرینا یار فلم لراغلی کوس فلم ته راغلی کوم فلم لراغلی؟ جهانگیر. جهانگیر خو په درې فلمونو کې کوم فلم لراغلی؟ خالی چرته فقیری. چرته خانی چرته فقیری. جهانگیر ډایلاګ درځي وګړه ډایلاګ وشغن تشغیږي بغن تبغیږي جهانگیر چې خو ماری شي بیا به دوه کلی باندې مشغولیږي. کیا بات ہے. اوس دغه خو زه وایم سمه لار به پرېږدي شیطان په لار به روان شي پښتون چې هوښیارېږي په ډینګي ماشې به خویلی وي. علوم مې جهانگیر خان دی پکې دار باندې مې وش کوه تا دغه معلوم نیم نو پښتنو نه مې تپوس کوه وایي تاسو ته پته ده چې ویلنتوب د زما کار لکه وپټ ګزار لکه دمار. عجب ګل صاحب عجب ګل فین عجب ګل فین دا زمونږ شریک کور دی ته دی خوښه کنه نه لګ دا زمونږ شریک کور دی دا سستا کور نه دی دا دلته به دیوال وال کېږي دیوال. دا کوم فلم ډای لګي راځه ته وخوره ته وای کنه کوم فلم ډای لګي دا یار دشمن. تا یار دشمن کتلی او پرم یو کتلو دا څه او کنه یار څنګه فلم دی؟ دا څه فلم دی کنه ګل صاحب کې دا څه کار کړی جب ګل صاحب کنه ټول پښتانه نه خوشاله ساتلی دي. هغه دا څه کار کوي هم نه چې مطلب پښتانه بیا سره ټیټیږي یا په دغه هغه وړاندې کریکټر خپل وګوري بس هغه سټوري وګوري خپل کریکټر وګوري دا بس هیرو ته وای کنه چې خپل کریکټر وګوري هغه کار وکي هغه ونه کیږي چې پوښوي دا به ګورو جهانگیر د پاره بدان ګورو ولې چې جهانگیر دی. کوم ځای راغلی؟ زه خو 400 یم جی 400 فلم لراغلی کوس راغلی؟ او جا فلم لراغلی. کوم فلم لا؟ دې لراغلی ما دا چرته خانه او چرته فقیری. چرته خانه چرته د دې ارجی چاله تاسو کوي دې په دې کې څه داسې خاص خبره ده؟
نو د دې فلمونه هم کم از کم د 15 کالو نه ګورو ډېر زبردست او جی او ډېر زبردست فلمونه دي ها بالکل خو کہانی جوړي او خو ښه فلمونه دي ښه فلمونه جوړ بالکل دا زبردست فلم نه مطمئن مطلب چې دا فلم ښه فلم دی دا نور فلمونه جوړ شوي نه وي نو دا پکې دې راغلي زنن رالم نن لومبه د دې لمبر دی او چټول ګورو بیا به فیصله کوو فیصله کو پرستو کې چې رقم هټ ته کم یو ناکام دی کم یو خدای کم یو خنه دی خو دې فلم کې د ناکامۍ خبرې نشته نشته هوږي نشته نه جنا لیکن نه دا په هټ کېږي دې لمونږ د 15 کالو نظر ازو خو مونږ چته د ارشد ناکامي نه لیدا کم ځای راغلي زجی فقیر آباد نه په خبري مطلب او جی په خبره فلم نه راغلي کوسه راغلي نا فلم لرا کم غلی فلم لا دا عجب ګل صاحب والا یار دشمن یار دشمنا یار ډیر کم خلک چې څوک چرته پوس کوي چرته خانه چرته بګری یو څوک اسانو ماته وي کنیا د غټ بجټ فلم دی صحیح دی بالکل د بابو فلم د غټ بجټ فلم دی هم غټ بچټ فلم تقریبا 70-80 لک روپے بجټ په لګي بالکل او ډیر ښه فلم دی او خو سینیئر او جونیئر ټول پکې ټول شته پکې دي تقریبا. ها بالکل او خلک غټ عجب ګل عجب ګل سینیئر اداکار دی आवाज هم ښه دی او درون आवाज دی او خو قد قامت کنه په قد لحاظ سره بډې لحاظ سره او خو سټایل دغه خو دې خو کریکټر کیم نه نه، نه وړه کوي. کریکټر وګوري بالکل، دا ها. بعد بیا فیصله کوي چې فلم کوم یا نه کوم جی به 1990 نه 88 نه زه دغه فلمونه ګورم 88 90 نه اردو غیر مطلب کتلی اردو پنجابي اوس پښتو کنه پښتو شو. ها نو ماشاءالله ډېر ښکلی اداکارم دی او ډېر ښه اداکار دی اداکار، ها. بالکل. نور دا شاهد صاحب او د ارباز صاحب فلمونه هم ګورم د درې واړو ګورم خو لکه عجب ګل صاحب زما ذاتي ډېر خوښ دی ډېر دی خوښ. دا بالکل. پېنی. بالکل بالکل ها ها داغه څه ډایلاګ مې یک درځي نه ډېلا خو مال و نه مسره دی راتلل نعمت سره دی؟ نه مسره دی ولا فلمونه ما ډېر کتل کنه بل شان یک ها زوړ اداکار او ډېر ښکلی داغه اداکار ډایلاګ درځي هغه وای دا و یو د پاسه سل حرامیان چې مړه شي نو یو حشمت خان ته نه پیدا شي اوس تاسو په خپل حساب وکړئ چې زه څومره غټ حرامي یم ډېر فلمونه هغه باندې ټایټل فلمونه به جوړېدل لکه هغه ویلن راتلو خو هغه به په فلم کې ټایټل رول میلاوېدو زوړ اداکار ویلن ته څوک ټایټل رول دومره نه ورکړي د حسن خریدار ششناک ادمخور نمک حرام مطلب اشنا هغه په ټایټل باندې دا بالکل چالباز وغیرہ کنه ډیر فلمونه هغه باندې چې کم جوړ شوی ټایټل فلمونه نو ډیر ښکلی اداکارو نعمت سرحدي صاحب خدای والا ژوند ورکړي نورم الله دې ژوندی ساتي خدای والا صحت ورکړه ته کوم ځای نه راغلی د رشګینه رشا کې نه مردان رشا کې نه مردان. فلم نه راغلی کوسه راغلی فلم هم دا وکړو یار دشمن یار دشمن دی وکړه څنګه فلم دی خد ګریټ فلم دی ښه فلم دی ډیر زبردست فلم ډیر دی. غټ بجټ لګي کم سے کم 70-80 لک روپے فلم بالکل د ارباز خان پروس کړي فلم راغلی بدمعشي بدرنه فاتح هله کمزور راغلو دا ډیر زبردست فلم دی دا ډیر ښه دی ډیر خپل کہانی ده ډیر زبر ډیر Direction او music بالکل داسي خبرې بګنشته ان شاء الله پوه شو بیا به ګور بیا به ګور سپر هټ بشي کنه ان شاء الله سوپر هټ کی ودا خدا سي فلم اجدام نه سوپر هټ کی به بد قسمتین هو کم کاست دی عجب ګل دی ارباز دی بالکل جانگیرو او دیدار ملتان هم پکې ده پوه شو نو ډیر خپل فلم دی ښه فلم دی. ډیر جګړم پکې ده کہانی هم ده پکې ډیر خپل ډیر فلم خلک ویره پښتو فلم کې کہانی نه وي نه ان شاء الله دا فلم چې وګوري کنه فتح به ته ولګي پوه شو فیملی کہانی ده زبردست کہانی ده ډیر خپل کہانی ده اځه واجب بس د کوم ځای نه راغلی زه ټوپای نه روپے نه راغلی جی. فلم نه راغلی کوسه راغلی فلم نه راغلی فلم نه راغلی کوم فلم نه راغلی دا یار دشمن فلم یار دشمن. ها فلمونه خو څلور لګېدلي غټ فلمونه لګېدلي نه دا پکې لږ خره دی پکې لږ خره دا پکې ښه دی. دغه د سوق وخت دی. دغه به جانگیر جهانگیر ها. جهانگیر خو درې نور فلمونه هم دي نه بس دغه لږ کار خکړه یې کار راکړي دغه سټوري خلک وایي کیسه څه دی پکې نه سټوري هم خلا سټوري هم خلا وریم خدا میوزیک میوزیک هم افاده ډیر خلا میوزیک هم خلا ها میوزیک هم خلا فلم دا خو دا به ګوري ان شاء الله نه دا به اوس ګورو ورپسې به بیا دغه ګورو خبر زما ها هغه فلم ستاسو څنګه خلک نو بس هغه نه خدا خدای نو زکه دا خو د غټ لازمي خبره هغه 25-30 لک فلم دی 70-80 لک ها دې ګړم به ګورو بیا به خیر یې ګورو ان شاء الله ان شاء الله تاسو وایي راځي کوم ځای نه راغلی بس ولهم خو د اجګم نه راغلی ما ها کوم فلم نه راغلی یاري دښمنی نه راغلی ما یار دشمن لا او تاسو وایي څنګه فلم وایي یاره خو به جهانگیر پکې بیا خو خامخا خې جهانگیر خو بدري نور فلمونو کې دی نه نو خو بس دې کې خو دروازه خو جهانگیر ماشاءالله ډېر خرا ولی کوئی شي موږ د دروازه ډېر شکرګزار یو په خبره چې جهانگیر ته موږ پاتې نه راوړي جهانگیر صاحب پیری او د جهانگیر سے پین یم او ارباز خانم شکریا ادا کوم چې جهانگیر راولي جهانگیر کې ښه کاری او ښه کریکټر ورلور کوي دغه جاب ګولم دغه جاب ګول چې کوم فلم کې ټول کریکټر خو پاغي بیا نو خو جهانگیر خو بس خو هغه کنه خو جهانگیر هم جهانگیر دی
او کنه جهانگیر یو ډایلاګ خورا دا وکړه یار و شغل نه شغیږي او بغل نه بغیږي او جهانگیر چې ډزو کې وای سړی داسې تخته کیږي